روسي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان له طالبانو سره د مخ پر زیاتېدونکو جګړو د کنټرول لپاره له مسکوه مرسته غوښتې ده. ټاکل شوی چې کرملین په دې پروسه کې د منځګړي رول ولوبوي. دا څرګندوي چې اسلام آباد له افغانستان سره د خپلې ستونزې حل لپاره اوس د بهرنیو قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري. په تیرو څو اونیو کې پاکستان د افغانستان په ځینو اهدافو پراخ هوایي بریدونه کړي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره پلان شوي وو، خو راپورونه ښیي چې د ترهګرو ډلو پر ځای ملکي خلک د دغو بریدونو اصلي قربانیان دي. څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو د سلګونو کسانو د وژل کېدو او یو روغتیایي مرکز ته د زیان اوښتو خبر تایید کړی و. په ورته وخت کې پاکستان له څو کورنیو وسلوالو ډلو سره هم په جګړه کې ښکېل دی او پر افغان خاورې بریدونو د دې هیواد لپاره د جګړې یوه نوې جبهه پرانستې ده. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پاکستان د خپل کمزوري اقتصاد له امله اوس د یوې اوږدمهاله جګړې له خطر سره مخ دی او دمګړی هم د مرستندویه بنسټونو او د خلکو د مالیاتو ډیره برخه په جګړو لګوي.